دغه کسان له نږدې 5 میاشتو راهیسې د حرفوي زده کړو په دغه مرکز کې زده کړې کوي. دلته نږدې 260 تنه د مبایل جوړونې، کامپیوټر زده کړې او سولر برخو کې په زده کړو بوخت دي. دلته مصروف کسان وایي چې له زده کړو وروسته اوس دوی د دې جوګه شوي چې عملاً کار وکړي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. نه لومړی چې راغلم د سره نه هم بلد چې موبایل څه ډول جوړېږي، څه ډول ترمیمیږي، خو اوس انشاءالله کولی شم چې په مارکیټ کې کار وکړم. همداسې ټول شاګردان کولی شي چې په مارکیټ کې کار وکړي، د دې قابلیت لري چې دوی په مارکیټ کې کار وکړي. کله لومړی که راغلو کلاس ته د کمپیوټر درس ته موږ په کمپیوټر باندې نه پوهېدو، حتی دا درس د کمپیوټر په سټارټ باندې نه پوهېدو چې څنګه سټارټېږي. خو کله د زده کړې موږ د زده کړې وروسته اوس الحمدلله ډېر څه مو زده کړي دي. کړای کولی شو چې په اداري برخه کارونه وکړو. دلته نور سهولتونه هر څه چې دی موجود دي، ځکه کمپیوټر موجود دی، هر څه د برق سیستم. خو یو د برق مشکل دی دلته، کله کله داسې وي دغه برق چې دا کیدای شي وارداتي برق وي، کله کله وي او کله کله نه وي، او نور سهولتونه چې شته. اخوا بیا د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وايي چې د ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې لاس په کار دي او غواړي چې د حرفوي زده کړو د غلړۍ له مرکز څخه تر ولسوالیو وغځوي، ترڅو ډیر ځوانان له یادو زده کړو برخمن شي. چې موږ د حرفوي زده کړې ټولو ولایتونو ته، بلکې خاص کر په ولایتونو کې ټولو ولسوالیو ته وغځوو چې ځوانانو ته کار پیدا کو. او دلته که تاسو لاړ شئ خوست کې د ټپریو کې اکثر ملګري شاګردان چې تاسو وګورئ، څوک به موبایل جوړوي، څوک کمپیوټر جوړوي، څوک سکوټر جوړوي، دا ټول زموږ شاګردان دي. الحمدلله د دې ځای نه فارغ شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې غواړي ځوانانو ته د سکوټر جوړونې لپاره هم ټولګي جوړ کړي او ځوانان په یاده برخه کې وروزي.